سحر منز د ټولو نه اوله فایده غدا د زما عزتمند ورونو چې زمونږ او ستاسو د عبادتونو مطلب غدا دی د الله د رضا نه رستو چې موږ جنت والا جوړ شو کنه او د جهنم د عذاب نه بچ شو. او د نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه سړی سره د الله لوز د الله وعده ده چې کم سړی د سحر د منځ پابندي کوي دا به الله جنت ته بوزي او د جهنم د اور نه بچ کوي. مسلم شریف کی روایت د نبی علیہ السلام فرمایي لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سوک چې د سحر د منځ پابندي کوي لن یلج النار هیڅ چیرې به دا اور ته داخل نشي جهنم ته. د جهنم اور په دې سړي باندې حرام دی چې د ایمان او د توحید د عقیدې نه وروسته د سحر د منځ پابندي کوي. دا خبرې زما نه دی او نه د مولا دی نه د مفتی صاحب دی نه د عالم صاحب نه د یو سکالر صاحب دی بلکې دا خبرې د سردار دو کونین امام الانبیاء سید الاولین والآخرین چراغ نبوت شمع رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دی چې هغه فرمایي لن یلج په عربی چې څوک پوهیږي معنا دا ده چې بالکل په جهنم ته داخل نشي چې څوک د مازیګر او د سحر د منځ اهتمام کوي او دا نه پرېږدي په خپل ټیم باندې دا منځ کوي. بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داوم فرمایي چې پنځه منځونه دي الله تعالی په بندگانو فرض کړي که چا دا پنځه منځونه کول فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا او د دې پنځه وانو منځونو پابندي کوله یو منځ پکې نه خرابو. نو دې ټکو ته تاسو ګورئ پیغمبر څه فرمایي کان له عند الله عهد ان يدخله الجنه. دغه سړی سره د الله وعده ده او الله ور سره لوز دی چې دا به جنت ته داخله او رب العالمین چې وعده وکي وعده پوره کوي کنه ان الله لا يخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد. رب چې وسوي هغه کوي ځکه ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. د الله نه څوک رښتینی ذات نشته دی.